خواهد گاوا رورا بله تا خیر ماست کالم نو ته ماته انسان کاری خو هم پیټي والا ولې خیر تنات نی زه خدای ته یو خیر تناسي هم د بچی په غم کې کېږم او خدای تا داسې په غم کې کېږي څنګه چې زه کېږم تا ته بیا پته ولګي ته خو لا په دې پوله ناست یم ته بیا کنه بازار کې په چوک کې کښېنې یاره تو وایه دا څه غم دی ما بړې غم کې لږ وډن نه کله ټکې دوی دا د ما تخلص دی ما مه یېرېږه لچکه وایي څه ته لچکه تیزوالي ته وایي ډېر وایم لکه تیزې زوی ها تیز وي تیز وي خو یم جاړه مې ډېر بدن ښکاري مړه غټ سړي زړه مې راډک شوی نو ما چا ته بس په کوم وچه مې ولیدې ها خفه ده هې زما یو خواکې ده او په شر باندې ګنجې ده سپڼې چې ویښته وخوړل هغوی نه مې یو کال مخکې سر ګنجې کړی و نه اوس هغه شته غټېږي او نه د هغه شته روځي او په کور راته دقه یم چې ناسته مور راته وایي چې دا څومره واده شوي دی ستا هم واده نه کېږي نو څه وکړم خو لکه تا سره د خپل واده غم دی نو ځکه د ګنجې خور دی اوس واده کوې زما واده له افریده بیا مور مې چې ته مړه نه شي زړه ته یې کوم یخبیا مې کړي و پریشانه داسې ناسته داسې ویلې ته کونډېړه مې کړي دي بالکل کومډه جیړه ټاړه مې کړي دي خو څه وکړو ته راته د رشتو وایم که نه زه باندې څه خل وباسم موټې راته ښایه کوم دی دا د څه رکشو واله رشکو والا نه خدای دې بې خو به څه رشتې کومه رشتو واله او که نه والله چې کما یو ګرا د مونږ د مخامخ کور یې راځه وای د لچکې دوی راځه چې وځي یو خو چې دا ښځه په کوټه دننه شي که نه نو په ایمان کې بیا روځي یا جینه روځه خبونیات وباسه څه چغې دې راغوستې بیا څه چل دی کټمل وخوړې ته کټمل ونیم خوړلی خو چې په کوټه دننه شي نو بیا روځي نه چې یو پیدا شی راوړي لکه اوبه راوړي سړیا بس دا شی مه کوه که نه نو څه مې کول هغې لږ څه ټوکې پرېښې هغه هم د سپږو ډک دی سپږې مې ولکتې یم اریان دیمه چې اوس به ګوډ شو زم ډک ته وایم چې اوس به څه کوو غم د یما قرآن وستوخا څوک دې راوستې زویه په خیر وکړه هغه سلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم سلام ته خو په یو چړ روانې دا څوک دی څه کې تا راته لاکې ووایي چې مور مې راته کونډېړه مې کړي نو ما ویل خو نه ښکاري مړه خفګان پریشاني نه وه په خبره پوهېږي نه خو بس دې کښېنه ښه دا راته ووایه چې دا مېلمه څوک دی دا جګوله خبره زه خو دا ډېر مشهور ویښتو والی دی که نه نو ما ته یې ویل ما ورته ما خور مې ګنجې ده مور مې خفه ده زه ما ته وي دا خور به له واده کړم چې ته غم مه کوه ما یې ښه کې ما ډېرې رشتې کړي دي او ډېرې مې پېښې دي که نه دا راته ووایه چې ای د لچکې بیا ما خبره کې مه راډانګه که نه چې اوس ته باندې دا غاښونه وم که نه دا ته لچکه د کوم دي روي ده که د تیزې زویه ته چې ته لږ غلی شه خبره خو پوره واوره که نه نو دا ټیکا دی که نه چې ما ته خو رښتې هلته په کمپیوټر کې دي کمپیوټر راواړم چې څنګه وګورم چې کومه لږ ستا د خوښې هغه به درته پېډ وکړم دا کمال سړی دی خو دا نه اوس د لچکې لوټ هم پکې راوډانګل خیر دی خفه کوي د تیزې لورې هغه جینه راته هغه جینه کوم ده نه با ته خو د لچکې زوی دم حجم دې خطا خفه نه شي یا بدلې وه خبره دا ده که نه جینۍ به تا ته مونږ وښایو اوس به خبره په دې کوو که نه چې تا په خپله واده کړي دی او که نه ته زما واده څه کوې ما کړي نه کړي نه که مطلب کړي نه کوې که لکه مونږ خو تا نه خبر شو که نه خبره واوره زه په ده پویم د ټیک نه دی کړی د خپل درد یې لیدلی دی ځکه اوس خلکو له ودونه کوي لکه د ګوهر ګوهر نه خو ما کړي دي د هغه بله به ورته خطونه هم چاپ شي ښځه به داسې کار خبرې کوي دا پیسې به څو ولې ورشته به وایي خلکو وایي تاسو داسې کار وکړئ چې هغه کومه پیغله ده هغه رابار کړي دي او نظر یې وکړو منو وګورئ منو راځه چې راځه راځه چې دا شروع کوو که نه کېنه راځه دالا ته خودم پیغ بنیاد وباسه دا خونتې مولا چرچک جوړ کړی دی څه وکړو دلدلي ټول یو فقیر خار خو دا سره یو ته غلی یا بچی
اولاد دې نشته دی ځکه داسې خبرې خو اولاد دې پیدا شو پته به درته ولګي چې نه مې غم دی او چې وشي غم دا داسې کار و دا د دې په دې سر کې سپوړی و خو او یو ورځ یې د هغه سپوړي په وجه باندې زړه مې پاک ختم شو بیا وای بیبي نو ولې هغه خور ته دې کتلي نه دي درسته ورځ یې په سر کې ګوتې اچولې دي مې بیبي خبره کوم کا چې په کوم کال دا کېږي که په هغه کال باندې ما یې خدای پاک روغ راکړو نو دغه سپوړه کې راخلاص شو باید په دې خوله دې لاس کېږده دا خوله دې په دې ښکاري هغې ته څه ګناه ده دا خو مرض دی نور ستا څنګه خیر ساتي یو کار وکړه بلیډ به راوړې زویه او دا سر به ترې کټار کړي دا پاتې وه ما ویل چې دې ته به خبره جوړوئ ډاکټر غم ولې نه کوئ په کینچیانو خو تېښته وواله زلپانم چې ختم کړو چې اوس هم ګنډې کړه دلته به راته ناستې دې څوک دی بس که دا سرمن به دې وایې دا سرمن به دې وایې غواړې ښځې نو خفه کېږه مه خو په دم درود هم ستړی شومه دم درود باندې نن سبا عقیدې کتې دي خلکو خو داسې کار دی څه غم وله وکئ باقي ګوره پوستکې تېړې پاسه شابه دا دې څه خبره وکړه همدغه غم دې چې شین دی وله کټا کوم او بل کړي دي او بیا وله کټا چې بیا به درته د خیره پخه ناستې څوک به تپوس اسی به حقیقي چې اوږې ګنجي واده کړې که نو زما ګنجې خور به مدېږي خورې نن دې سپورې ختموم ښه بیا ماشین رالم شابه زویه ته ګشاله هغه خو د سړي نوم پروت دی سړی خو نه دی خو د سړي نوم خو پې پروت دی هغه له خو بیا ورکوي خلک یا ته غم مه کوه واده به شي ته غم مه کوه دا چې بیا به مې څوک قبلې چې سر راله کټا کې یا بچې خفه کېږه مو ستا مور هم چا نه قبلوله خو زه قمقل پې ولیدمه نو واده مې کړه په تا به مې یو قمقل وولي واده به دې کوم چا نه قبلولم زما په زلپانو خو شاعرانو کتابونه ختم کړه ټالونه به پکې عاشقانو اچول ویم خو په یار کېنه دا شاعران په ایمان په رسول زامنو چې ډارونه یې پکې یو ستړی سړی دی نور څوک نشته بیبي دا ماشین دا بیا او دا شیمپو خو یې راځي چې سترګې له کټوۍ کوم راځه باسه کټوۍ کا بیا د تاسو ذمہوار یې خو راځه یې خو راځه چې سترګې له کټوۍ کوم نه بچې نه یم پاکې دې د بیر خو خلایا بسم الله الرحمن الرحیم خو یې ګورې سر باندې غواړې ښه او کنه غواړې بیا ورې کې چپ وکړم او داسې خستې دی کټا کوم که نو چې څه وګورې ښه ماشاءالله سپوږمۍ مې له پکې راښکاره کړه ښه نو خو وایي چې دا سر دې پاس شي که نو تا نه به د سپوڼې دا مرض وځي بیا به ته دې سر له لاس نه وړي ښه او دا نه دي دې سره د کوم ستا بدن به وده وکړي دې سپوڼې وخوړې وایي نو اجنې غوسه ده کې هلکه نی غوسومه سړی په ځای نیولې هغې له موږ سومه کړې هغه سپوڼې خارښې ختم شو دا نه دا سر دې له پاک شو خورې زما زلفان څه شو دا زلفان سپوڼې مې دننه وغورځول هله څه کې پیدا دا چټوکې ونه پرېږده چې په لپټه کې ښکاري دا په دې پسې ګنډې کړ ماته کوي ولوه په شرمونو وشرمېده بیبي زما زلفانه زلفان د نه دقه سپوڼې وخوړه ما نه دي خوړلې چې اوس ماته ویل زلفان او پورې انا په چټې سپږم روانه ده بیبي یو وکړه هغه سپوڼې چې مکمل وه د خدای خو چې د هلک دی به د کار کمپني کې وشي نه مه کټ کوه په دې به دومره څوک دوکه کړو دا سټ په پټ کې په دوپټه کې چټوکې بیا ښکاري خلک وایي ښکېږده سم و یا چې جک مې درته چې ځو ښه صحیح دی هله په نور ناست یې راځئ چې د پاسه ده ښه راپاڅېږه بچۍ دا ورځ مې لا لیدله بیبي که تا کې سپوڼې خو چې تا یې وخورو ما کې سپوڼې نشته تا لې خوند درکړو دا مې وویل که سپږې دي دا چې رالمه ښه نه نو دا ستا خو د ګنجې نه کوو بچې اوس د بشرمونو شرمولمه د خدای سره به درته څه وکړل دغه مور هم دا سر وښایه دا چې آیا یې هله په ګیا کړه په شرق وله کې بس پاران کېنه داسې ښکاري لکه خر د سړی مجملک واچوي پټ کړه دا باندې خفه کېږه مو دا بیبي دی که نو دا مجمرک وله مخې ته پرېږدي نظر یې
نظر خبره نه ده لوپټه کې به چرپټ کړی نو زه دا اخته به ښکاري خلک به پې دوکه چې څوک به وکړي یاره هم دونه قمقله ښځې که نه قمقله ښځه دا خدای ځانې خدای دې لکه چې سپونې دې ختم شي دې باندې نشته سپوړه دې چټکې دی خو یو کس بل پاتې دی څوک جایا ته تا له به سره وګورم دا سپکې به نه ختمې شي او بېبي دی ورته یې غیر کا کړنو چې اوس یې په دې خولې وامه نو بیا به خلک چې زلمې زوی و په کلیار کښېنه سړیه سر تې وکړه د ملنګانو ډانګې به ښکاري د میمونه یې سره وخوړه که نه چې ښکاره چړانګه د لټکې ډېره خو ډېره ډډ پرې کښاني وه دا لکه څه به خو د ولا چکه وچکه وي دا تېږه یادوي که نه دا پیکه که نه خبره داسې ده که نه لوبه مې نه غواړي خو خیر دی زما به کې پیټي دي که نه څه چل غم وله کوم یو راسره اوس پیرپاټو کې یوه ده پیټ وي هلک په دې خپه باندې لږ داسې ټیټک ټیټک کوي ګوډ دی نه نه خیر دی لږ د هغه راسې عادت داسې کله ریوتم شي دی ګوډ دی خو چې پیسې یې وساوي پیسې باندې ته څه کوې چې لوی دې اوس څه کې دا شرم د کوره وباسه دا خو شرم دی نو شرم نه دی نو څه دي یا به چې دا ویښته دې څوک داسې قضا کوي دا عجیبه څه خبرې کوې که نه ته دې واده که دا ته چاره وسوال که ما سړی راسي دې خبره کې ته خبره وکړه والله د داوس نه چې خلک بچو تښتي که نه غوسه چې هغه ویښته پرې راوچت چې ته ورته وګوره یاره ته خنداګانې پرې د رښتینې خبره وکړه رښتیا ماتې کړې ده سبا ماښام مازدیګر به دې راځم ښه هغه به څه چې بیا به شي دا د لچکې دوی الله دې خوشحاله کړي ای د لچکې دوی امانه لچکه وایي تېزه ښځه که نه موږ یې هم خپل کې عادت نو ما به کو کنسل کوي کنځل به وکړي ولا لا کور کې راوړي ولیکي ښه اوس په داسې کار کوو که نه څه ده خو ده دفع لکه شرمېږه ځکه نه نو یار ور په دې وجه تاله څوک رشته نه درکوي ولې ما کې څه چل دی نو هلته کې راته خو کې چې په لار کې ته ویني نو یو ګیر وروسته لګې او دوه مخکې لګې نو ما ته بیا په سبا له نو کې ورور دې په شان ځي را مخکې شه بیا هم څوک یم نو د خدای مسلمانو ته دې 2 کلو ته لاړې او سنډا کړي ته او پړپوس کړي ته اړو لا نړیاو بیا هم یار ور 2 کلو کې راته چا غاړه کېنه خو ده کاږه مې که نه نو په هغې کې به راته څوک څه غاړه کېدي ښځه راځه اوس لاله غم کوه یار ور مخکې ځه په تاسې چل وشته ای د لچکې دوی داسې کوي لچک دې راکوي زه خنداګان را پورې مه کوه د ما پلارم خلکو پورې خندلو دا چل جوړ شو دا څه وې ښه تاسو څه رښتیا خبره مې واورېده را رښتې شو بیا هم دې سنډا کلي ته ځو دې رول له مې رشته کومه خدایم په ګلې باندې بې موسم ووهه کلمې کلي ته ولې نه ورځې چې هلته ما سره تیاره یو رشته پرته ده همدې ټیک دی بلکل په تاخ کې به درته کېدم صحیح ده دا بیا هم یار ور ولې ته دلال یې څه بدلال ملال یې پرېږده خو به زه رښتې کوم داسې ستاسو غونټه کې کونډوله یم خورې ته هسې هفته په پردو کوڅو کې تېره کړه دا وګوره بیا هم یار وره چې جینۍ ګورې ښکلي یه هسې نه چې د ما د ګل په شان نور داسې نه چې په شرمونې یې واړې جینۍ خو ډېره ښایسته ده چې درقه ده تا لیدې ده ما لیدې ده به صرف پرنټ مې ولیدې دي نوره بیګ نه به یې نه وي یم ور رسوم دستی کې راځه کور یې ته نو خدایه نو دا سره څوک خو لچکې ډېر سم ورزش دی نخره ده گنجه زما ده او زما بایی زه به دونه عمل وکړم چې خلک به یاد وساتي هلکه ځوانه دا دې وایي چې ته څوک یې زه د گنجې عاشق یم بیا یم چې په دې خوله دې ووایم که نه دا دروازه راباندې بلې ښکاري سړیه ټوپک هم راسره دی او په ما خوله م دی یاره یم چې سره د ټوپکه دې غورې مې زه لپاره وتړم که نه او په اواز یې کړمه بیا مې زوی مې راغی که نه په ایمان چې سلمن دې وباسي وښه مړه دا افغان وښه خو بنیاد دې باسه د ډېران خزرې به مې راځي او کوشي ځای ودرېږي هغه د ناسته ده هغه ټول راځه راځئ باید خو بیا ووتل نیموتې ځه د تباکه نیموتې که نه هله را مخکې که څه سرخه باندې مې سر دی بیم حیران په دې ما چې د ګنجې دا واده به وشي او ګناه یقین مې نشي یقین به یې څه شي نو
الله يبقى خير واجي. روغ پاتې شي ګنجي باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر ښه ډېر ښه. کټ اوس بشاران نه کی. خیر دی. بس کښېنه راځه. چې خود دې دې ګوګل دې راله. بس یې کا ولې ته متروري څنګه یې خیر دی شکر دی خو ستا د زور نه ما. دا ټوله غاړې مورکه او کمزورې ښځه. دا چې کار یې کوي دا دي ګوره شرمېږه لږ لږ هغه یې د علم بچیه نغدې دي ولي او داسې کار دي چې دا رښتې پسې مې راوستي دي که نه هر کله راشي هر کله راشي. او نو بدوی دا کړې ده قبوله ده او بس مې تاسو پوښتنه نه کوي چې الکس کار کوي آره ټکټ بیا کېنه نه ته پوښتنې ته څه ګډه ده دې ما یې هر څه راکړي دي خبره واوره هیڅوک هم کار روزګار نه کوي د واده نه پسې کوي. دا ډېر تکړه ځوان دی خو لږ پکې ریوز دي خیر چې وځي د ټوله دنیا نه سره پریور سره دا زما د روډ خپل اوچت کاروبار دی څه کاروبار دی د خیر شیرپا بټه کې هر کاری کوي دا چې تا واده کړی نه ما نه دی کړی څنګه کوي نور ښه خیر بس پیښه کنه ښه دا صبر وکړه کنه صبر دا بس وکړه. کړې ده موږ رشته ورکړې او دوی ورکړې ده تاسو قبوله کړې ده یم خورې یم هغه جینۍ به یو نظر کتلی وه چې ښایسته ده جینۍ ما کتې تا ما په دې غړېدلو باندې لکه دا جینۍ خو زه دان لکم تالی خو نه کوم ډله ټکټ بیا نه کوم یاروره دا سپینګری دی او دا سپین سره ده زمونږ په دې په خپله باندې اعتماد دی دا سپینګي او د دې سپین سره به خولي د خلکو ټول عمر بابا دي بس دا دې کاري چې دوی سرمایه‌دار خلک دي دوی موږ ډېر ټیم نه ورکوو که نه نو ماښامي ستا د سبا دې ټیمونه ورته وله بس ټیک بس یې ګاډه سبا مېلمانه راکړې موږ به په ډنګ ډونګ باندې ډولۍ راوړو او داسې د ګل په شان کې نه صحیح ده ترور صحیح راشي چې د خپل کې په سر یې خپل که لګه دا دې خوا کې درڅخه بس دی سلام علیکم ښه او زه الله خوشحاله کړې بس دی الله قدر ورکړه ښه سیاسي درکړی و زما نمبر دی زه چې خلاص الله خوشاله کله دا رشته به ورکړي. بس چې ډېره مړه بس یې کړه بس یې کړه اوس خو مې ورسره رشته شو داسې کې الله ملګری دوه سترګو دا به دیګونه وکړي دي ښه دیګونو ته ور ورته کې اچینې چې ګورې ته یا دیګونه صحیح ده کوم ځای له ټکي جواب اسمر ده لاړم ښه دا ته ورېږې په کومه پیغام خدا خبره کړه باچا پړسته یې نیمه نمبر ورکړه یاره په ایمان چې د نر بچي مار دې مولا نمبر ورکړي او کله یو ځکه نن سبا له وای نمبر ودا دیګونه وکړي وراده یا خدای دا واده په خیر او خیریت وکړي چې غم خلاص شمسریه یو څه ده جاجو نو مې ما خبر اول نه چې به دیګونه ټول خطرې کنه بس کار دې بچي ګورې خیر ساتل نه غنو په دې ګورې تیار دي کړي ماشاءالله څنګه تپې جوړ کړې بس ګوره مکه شابه مېلمانه داسې نه دي په قطار مې کېنولي ماښامي ستا ګورې نو د نمبر یک پخه وایي اصلي چې نور دې پاتې شي زه هغه دېګمار یم چې په ټول پاکستان کې یادې ما د دې سړي څخه خلک زما دادا ماښامي استاد دی دا خبره چې د کوره دیګماران یې کله کوزوي او کله خېجوي نه ته واده پاتې کېږي سړیا زه مېلمانو له وردم ښه ورته شبه یالا کسا جلدی؟ یقین می نشینو